قدرمنو مسلمانانو علما لیکي الله پاک جل جلاله د مسلمان او د کافر سره جلا جلا تعامل او معامله کوي. د مسلمان سره یو شان دی او د کافر سره بل شان دی. خو په دې باندې پوه سئ چې نیکي که هر څوک وکړي الله دومره قدردانه ذات دی بدله یې ضرور کوي او بدي هم دغه رنګ. او کله کله په مسلمان چې تکلیف راځي په دې کې د الله یو لوی حکمت دی. تاسو دې خبرې ته ګورئ. شیخ علامه شهاب الدین رحمه الله لیکلی دی و یو ځل یو کافر هم ولو او یو مسلمان هم ولو، دواړه ناجوړ و آخر حال دي د زکندن وی په دې آخر حال کې د دې کافر يهودي ارمان دي چې کاش کې د کعبه او د وایو واشه مې خوړلې وره، او د مسلمان ارمان او خواهش او ارزو د چې کاش کې د زیتون تیلو په سیمه ټوډه خوړلې وره څه ګولم پتی رکړو. الله پاک دوی پرشتي امر کړی او لټلې چې ورسه دیوی پرشتي ته حکم چې په دریاب کې مایې ونیسه یا په دریاب کې د مایان روشړه د هغه خلکو خواته چې کم هغه د يهودو دي یا دغه يهودي دي چې هغه د مایان ونیسي او د مایې غوښه هغه وخوري ارزو یې پرس. ځکه د يهودي یو نیکی کړي د هغه نیکی د روسه پرې پاته د الله رب العزت یې ما بدله نه در کړي دا بدله دا ورس د ارمان به پرس دا خواهش او ارزو به پرس. او چې دې ماته دغه سي د بدی سره بینی کې دې ملرس الله د هغه کافر د نیکی بدله په دنیا کې ورکړه دې ته پام کا. دویم وایغه مسلمان ته فرشته امر کړی او چې ورسه فرشتي په کور کې د زیتون تیل پراته دي چپاک چې دا غم پر د باندې تیر سي نور هغه مخکینه مریضي د غمو د مخکینی پریشانی د مریضي د صفاکیدو لپاره د ګناو د صفاکیدو لپاره کافي شوی دی. لیکن یو ګناه د روسه پرې پاته ده ورسه غتیل توي چې د غمم په د باندې تیر سي او هغه ګناه پاک سي بس نور د وخت پر دی راځي کې دلو صفایي سوي د چې مال ځان راوغړم او وسی په نعمتو باندې وناسه. امدا وجه چې کله د کافر ارمانونه ټول پر کېږي نو مسلمان ته نه پکېږي او دا وجه چې الله پاک مسلمان باندې سختي ایږي چې مسلمان په صفاکي مسلمان د ګناو څخه صفاکي. عزیزانو دې ته هم یاد د خبر میات ساتي یو سختي د الله رحمت وی د الله د جندیکیت سبب وی یو سختي د شي چې هغه عذاب دی الله ولا نذيقنه من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. الله دې خبري چې لږ پام کو اوس هغه سختي چې د الله رحمت وی هغه د سړی نور الله ته کې جندي سي دعا یا زیات سي منجي زیات سي الله ته وجه زیاري زیات سي اخرت ته پام سي خپل قبر او اخرت او راتلون کې حساب او دی باندې صبر وکي د دې لپاره چې الله پاک ورته بدلا ورکړي. یو هغه سختي چې د سړی د الله نه غافل سي شکوي او شکایت ګلې پر ځړ باندې راپورته سي دا د الله ذات لدی وجه اجزانو په دې باندې ځان پوکړي دي. الله رب العزت د کافر سره جدا تعامل او د مسلمان سره جدا. په مسلمان چې کوم سختي راځي الله رب العزت یې غره د صفایي لپاره او د درجو د لوړولو لپاره او د حکمت په توګه باندې دی نور مقام ته رسولو لپاره الله پاک پیش دی. کافر باندې چې کوم خوشحالي راځي هغه دغه نیکی بدلای او دا یاد وساتي کافر کم نیکی وکړي الله بدلا ورکړي نو مسلمان